نشتی، نه د سنتونه بعد او نه د فرضونه بعد. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم، کله چې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو لم يقعد نبه کېناستو الا مقدار ما يقول، مگر د دې په اندازه به کېناستو اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځو د دې په اندازه به کېناستو. ځکه زه تاسو ته وایم بار بار چې شیخ د سره نه وي او استاذ د سره نه وي او عالم د سره نه وي که نه، که ته د ټولې دنیا د ترجمو د کتابونو ځان سره کېږده خو نه پوهېږې. ترجمې نه خو دا معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به څنګه سلام وګرځو بس دغه یو څو ټکي به وي بیا وپاڅېدو. ځکه چې ګوره واورئ وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو لم یقعد نه به کېناستو مګر د دې ټکو په اندازه. نو بیا خو دې حدیث کې او دې روانو کې ټکراو دی. په هغه روانو کې خو دا چې پیغمبر به کېناستو اذکار به یې وي او سبحان الله والحمد لله والله اکبر، او دې ځکه وایي نه به کېناستو مګر دا یو څو ټکي به ووایي بس بیا وپاڅېدو. نو په دې باندې هله به پوهېږي چې استاذ د سره وي او شیخ د سره او عالم د سره هغه په قرآن او حدیث پوه وي. دا حدیث په نورو کتابونو کې هم راغلی دی. د دې مطلب دا نه دی، د دې مطلب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به سلام وګرځو نو قبلې ته به صرف دومره کېناستو چې دا ټکي به وي بیا به پاڅېدو د خلکو ته به مخ راواړو، نو بیا به نوره ناسته د هغې نه بعد وه. اوس ورسېدی که یعنې مطلب دا شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ به د سلام ګرځېدو نه بعد کم طرف ته و؟ قبلې ته به څومره وخته پورې الله اکبر به ویلی شو، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ چا ته راواړو؟ بیا یې مقتدیانو ته راواړو. دا طریقې زده کوي چې امام به زر مخ نه راګرځوي، امام به زر مخ نه راګرځوي. دا اذکار دی وایي د سنت طریقه ده، دا اذکار چې وایي د هغې نه بعد دی بیا مخ راګرځوي. وعن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځه نه فارغ شو استغفر ثلاثا، درې پیرې به استغفر الله ووي، وقال او بیا به دا ووي اللهم انت السلام، یا الله ته سلامتیا والی، ومنك السلام، او ستا د طرف نه سلامتیا ده، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تبركتون والا اوچت ذات او عزتون والا. رواه مسلم، ده حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ګوره دلته هم دا دي، هر حدیث زموږ دپاره دلیل. کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا انصرف، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځه نه فارغ شو دا ذکر به یې شروع کړو. دی ونه وي چې په ککرۍ به لاس یې ښودو، دی ونه وي چې اجتماعي دعا به یې کوله، دی ونه وي چې مصافحه به یې کوله، دی ونه وي چې تقبل الله به یې وي، خو ذکر به یې شروع کړو. ښه بعض کسان دې حدیث کې او دې ذکر کې څه ټانکې لګوي چې هغه نه دي ثابت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. نو څه وایي اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام، تباركت وتعاليت، دا وتعاليت ټکی پکې نشته. نو إليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام. دا ټول بدعات او خرافات دي، دا نه دي ثابت. کما چې ثابت ده هغه مختصر ده. کما اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بس همدقه ثابت ده په صحیح حدیثونو کې. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، مغيرة بن شعبة بوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هر فرض مانځه نه بعد دا ذکر وی لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق علیه. دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. چاته یاد ده دا خو به ټولو ته یادې پکار. ولا ينفع ذا الجد منك الجد دا ذکر دی د مانځه نه بعد. او دا خو معروف اذکار دي، کوم ملګري چې وایي هغوی ته به یاد او اکثر په دې جوماتونو کې دا لګېدلي مې، اکثر په دې جوماتونو کې ځوړني او لګېدلي چې الله اکبر استغفر الله استغفر الله، بیا ورپسې دا وایي لا اله الا الله. او د دې مطلب دا دی اللهم لا مانع لما اعطیت، یا الله ته چې چاله څه ورکوې نو څوک یې منع کولی نه شي، ولا معطي لما منعت، او ته چې څه شی منع کړې نو څوک یې ورکولی نه شي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، او یو مالدار لره د هغه مال ستا د عذاب په مخ کې څه فایده نه شي ورکولی. د هغې نه بعد حدیث دی وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير وی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من صلاته، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه نه سلام وګرځو، یقول بصوته الاعلى، نو په زوره به دا ذکر وي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دا مشهور ذکر دی. امام مسلم رحمه الله دا روایت راوړی، خو په دې کې مؤلف رحمه الله سهو شوی دی، خطا شوی دی. امام مسلم چې کوم حدیث راوړی به یې کې ورسره دا نشته چې په زوره به یې دا وي بصوته الاعلى ټکی پکې نشته. امام شافعي یو حدیث راوړی به یې کې ورسره دا شتي. نو مؤلف رحمه الله سهو شوی دی او مسلم یې ذکر کړی دی. د امام مسلم رحمه الله چې کوم کتاب دی به یې کې پکې دا الفاظ نشته بصوته الاعلى. دا ذکر چاته یاد دی؟ دا هم ډېرو ملګرو ته یاد دی. مانځه نه باندې تاسو نه وایي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك. دا خو هغه جوړ شو بلا حول ولا قوة الا بالله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. دا ذکریات کې چې چاته نه دی یاد. ګوره څومره زموږ بدبختي او دا په دې وړو وړو کارډونو کې هم راځي چې هغه بیا په جیب کې ځان سره کېږدي او د مانځه نه بعد په دې موبایلو کې هم راکوزېږي. اذکار بعد الصلاة پکې ور واچوئ. تاسو خو پکې پاکستان ته کم پروګرام نه ښه ټلیفون کي او ایمو څنګه چلی او واټساپ باندې ټلیفون کي که نه کېږي دا شي نه خو ټول معلوم کړي، خو دا پکې معلوم کړئ اذکار د مانځه نه بعد راکوزي کړئ، ډاونلوډ یې کړئ او بیا د مانځه نه بعد د هغې نه وایئ څه وخته پورې